دا आवाज لګی چې زه د امام ابو حنیفه په مذهب یم خو چې کله ورته د امام صاحب مذهب په عقیده کې بیان کې به یې نه مني امام ابو حنیفه رحمه الله او دا ټول چیلنجونه ورکوم ټول مور داسې بچی نه راوړه چې دې ماله جواب راکړي ثابت دی کې څوک چې امام ابو حنیفه رحمه الله ویلي چې تعویذونه استعمالوي یا امام ابو حنیفه رحمه الله ویلي چې قبرونو لزی او د هغوی نه منښتې او د هغوی نه خپل حاجتونه غواړي او هلته طوافونه هلته سجدې کوي څوک دې ثابت کړي یا امام ابو حنیفه رحمه الله ویلي چې تاسو په د پیري مریدي دا کومه چې نن سبا چلیږي زموږ په دې ملکونو کې دا وکړي یا څوک دې ثابت کړي چې امام ابو حنیفه رحمه الله د تصوف د څلور لارې ښوولي چې په دې به بیعت کوي څوک دې ثابت کړي یا امام ابو حنیفه رحمه الله دا خبره ښوولي چې دا ګډا مډا چې نن سبا د بریلیان او د قبر پرست صوفیه کوي په جوماتونو کې چې دا شتي په دین کې څوک د امام صاحب نه ثابت کړي یا امام ابو حنیفه رحمه الله دا ویلي چې څوک دی وایي چې لوی ځوان را مدد شي او پیر بابا را مدد شي او یا رسول الله را مدد شي او یا علی را مدد شي او یا فاطمه مدد او یا حسین مدد څوک دی ثابت کړي دا څوک دې ثابت کړي د امام ابو حنیفه نه چې هغه دا ویلي چې کوم ځای کې حدیث راشي قرآن راشي تاسو بیا هم زما خبره مضبوطه ونیسئ او قرآن او حدیث پرېږدئ څوک دې ثابت کړي د امام ابو حنیفه نه او ټول چغه وایي موږ د امام صاحب په مذهب نو ته خو راشې د امام صاحب مذهب خو وپېژنې که نه اول دوی دا چغه وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په لار نو تاسو خو راشئ وګورئ ابراهیم علیه السلام په کوم دین و هغه حنیف انسان و هغه موحد انسان و تاسو په کفریاتو او شرکیاتو کې پراته یو دعوه دا کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په مذهب دغه شان دا زموږ په دې ملکونو کې چې موږ د امام اعظم په مذهب یو ته خو راشې که د امام ابو حنیفه اول عقیده خو یې زده کړه چې هغه څه عقیده بیان کړې په عقیده کې خو ته کله یو ځای ته نه ځان منسوب کړې او کله بل ځای ته ځان منسوب کړې کله وایي زه بریلی یم او کله وایي زه صیفي یم او کله وایي چشتي او کله وایي قادري او کله وایي سروردري او پته یې څه څه بلای پکې راویستي امام ابو حنیفه دا خبرې خولي دا ټول چې اوس پیدا شوي زموږ د ملکو کې فرقې دا اوس پیدا شوي او امام ابو حنیفه هغه تابعینو په زمانه کې دی په وخت کې دا ګن بلا هېڅ هم نه نو هغه دا خولي چېرته دوی چې په دې باندې مناظرې کوي او په دې باندې چیلنجونه ورکوي چې زه به ستا د قرآن او د حدیث مقابله کوم او د خپل مذهب به مضبوطوم امام ابو حنیفه سره دا خبره کړې د امام مالک رحمه الله او د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګرد یو پیر مناظره شو په یو خبره کې نو د امام صاحب شاګرد ورته وایي چې زمونږ استاد به دا خبره داسې کړي امام ابو حنیفه ورته یادو هغه ورته صحیح ده هغه کړې ده خو په دې کې یو حدیث دی چې هغه د هغه سره نه و هغه ته نه و رسېدلی وایي څه حدیث دی امام مالک ورته بیان په ټکه یې ومنه ځکه دا تربیت وله امام صاحب کړی او بیا ورته دا ووایي وایي که زمونږ استاد ژوندی وی نن به هغه هم دا خبره منلې وه خپله به یې پرېښودی دا تربیت کړی دی امام صاحب چې کوم ځای کې تاسو ته قرآن او حدیث میلاو شي عمل پرې کوئ امام صاحب دا نه دي ویلي چې ته د خپل مولا لار مضبوطه راونیسه که هغه د قرآن او حدیث خلاف ومي نو هسې تشه دعوه باندې کار کوي چې زه د چا په مذهب یم د امام ابو حنیفه مذهب د امام ابو حنیفه مذهب باندې الحمدلله موږ یو په صحیح معنو سره امام صاحب چې کومه عقیده ښوولې ده هغه موږ بیانوو ځکه چې دغه عقیده د قرآن او حدیث عقیده وه امام ابو حنیفه رحمه الله دا خبره موږ ته ښوولې ده چې تاسو که زما مسله د قرآن او حدیث خلاف راشي قرآن او حدیث به منئ زما مسله به پرېږدئ دا په خپله دغه مولیانې بیانوي او عمل پرې نه کوي بلکې د عوامو ته هم دا خبره یاده ده امام صاحب وایي چې زما خبره د قرآن او حدیث خلاف شي قرآن او حدیث منئ نو عمل به ورې نه کوي خو صرف وینا بس صرف خبره ځکه چې هلته په زړه کې د حق طلب نشته نو دا یو اهمه فایده یې ده ساتل چې په تشه دعوه باندې کار نه کېږي داسې خو یهودیان او نصرانیان وایي وایي موږ د چا په لار روان یو وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په لار روان یو وایي منو چې دوی د ابراهیم علیه السلام په لار دي نه یې منو موږ الله وایي